موږ د اختر په ورځ پرته له شکه چې حیوانات قرباني کوو، تر څو موږ ځان ته په یاد کړو چې هغه حاضر و د رب د رضا لپاره همدا کار د خپل زوی سره وکړي او زوی خوشحاله و چې قرباني شي. دا پراخه درسونه لري، په شمول د دې چې ډیری وخت د الله د رضایت لپاره موږ مجبور یو چې خپله کورنۍ د ستونزو سره مخ کړو. ځینې ستاسو مثلا وظیفه لرئ او پیسې له داسې لارې نه پیدا کوئ چې حلالې نه دي. ځینې ستاسو ډیری بریالي خو نه حلال تجارت مخ ته وړئ او یو شکل خدای پاک ستاسو زړه کې دا خبره پیدا کوي چې وایي نور دا تجارت او دنده نه کوم. خو اوس چې ته دا کار پرېږدې نو د کورنۍ مسؤلیتونه نشي ترسره کوی. ښکلی موټر نور نشي اخیستی، د خپل زوی د قیمتي پوهنتون فیس نور نشي ورکولی، نو اوس د دې لپاره چې ته رب ته تسلیم شوې ستا کورنۍ به درد ویني. تاسو خپل زوی نه قرباني کوئ، تاسو یوازې د خپل زوی خوشحالي قرباني کوئ، ځکه تاسو رب ته وفاداره یاست، ځکه تاسو پریکړه کړې چې د رب لوري ته ودرېږئ. شاید ستاسو کورنۍ دا ونه غواړي، شاید ستا زوی پریکړه وکړي چې ستا د نظر خلاف وي. په ډېرو قضیو کې ستاسو ماشومان غواړي ستاسو خلاف عمل وکړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا داسې قرباني په اوسني وختونو کې موږ ورکولی شو که نه؟ نو کله کله تاسو هم د ابراهیم علیه السلام د ازمایښت په څیر ازمایل کیږئ. دغه ازمایښت انعکاس په یو یا بل شکل موږ خپل ژوند کې لیدلی شو. نو موږ څه لمانځو؟ موږ دا لمانځو چې الله هغه ته داسې ناممکنه ازمایښتونه ورکړه خو بیا یې هم هغه پکې ناکامه نه کړ. رب هغه داسې ازمایښتونو کې راګیر کړ خو په خپل رحمت یې بریا ور په برخه کړه. نو دا موږ ته راپه یادوي چې الله تعالی به هیڅکله موږ یوازې پرې نږدي. مهمه نه ده چې له کوم بد حالت تیریږو، دا هغه څه دي چې باید ورته خوشحالي وکړو، دا هغه څه دي چې باید یې ولمانځو. نو په تاسو باندې الله تعالی کومه سختی نه ده اچولې. سختی خو په ابراهیم علیه السلام وه، هغه د ازماینې سخته مرحله تیره کړه. نو تاسو له څه شي شکایت کوئ؟ تاسو اوس د څه شي نه په عذاب یاست؟ الله تعالی موږ ته ښودلی ده چې تر ټولو سختو وختونو کې هغه د خپل رحم دروازې په خپل بشر خلاصوي. نو تاسو لوی اختر کې همدا خبره لمانځئ او باید پوه شئ، باید تل هیله ولرئ چې رب هیڅکله تاسو یوازې نه پرېږدي. خو موږ باید رب ته تسلیم شو او هغه ته صادقه اوسو. تاسو باید د رب اطاعت وکئ او له هغه امید ولرئ، ولو که فکر کوئ چې د رب نه د اطاعت په صورت کې به ستونزو سره مخ کیږئ. درته ګران شیان به له لاسه ورکوئ، آن که فکر کوئ چې د رب اطاعت به مو کورنۍ ستونزو سره مخ کوي، آن که فکر کوئ د خپلو مشرانو د غیر اسلامي رواجونو خلاف درېږئ او مقابل کې به یې هغو درنه خفه کیږي، نو د رب نه اطاعت کول ډیر فشار غواړي. خو د دې ټولو فشارونو سره که پریکړه وکئ چې د رب اطاعت وکئ، نو الله تعالی به د دې مسایلو او ستونزو غم وخوري او تاسو به د الله له ازمایښت بریالي راوځئ. او دا هغه څه دي چې په ویاړ یې باید موږ ولمانځو. د حج په صورت کې الله تعالی فرمایي کله چې ته ذبحه کوې نو هغه چاته یې ورکه چې بد حالت کې، هغه چاته یې ورکه چې غریب وي، هغه چاته یې ورکه چې اصلا یې غوښتنه نه یې کړي. خو که اوس یو څوک درنه نه غواړي نو څنګه به هغه پیژني چې غریب دی؟ دا ښایي چې اسلام کې څومره مهمه ده چې خپل همسایه، خپله کورنۍ، خپل خپلوان او خپله ټولنه وپیژني تر څو پوه شي چې څوک ستونزه کې دی، څوک مشکلاتو سره مخ دی. دا د اختر موخه ده چې غریبان خوشحاله کړو، هغوی چې ژوند کې خوشحالي نه لري، هغوی چې ژوند یې له ستونزو ډک دی، موږ یې د خوشحالۍ وسیله وګرځو او د هغوی دعاګانې زموږ د خوشحالۍ وسیله وګرځي. او الله دې له دې اختر سره موږ داسې یو امت کړي چې له زړه یو بل سره مینه ولرو.